الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ده مبادئ علم الأصول درس دي ديرشم نمبر صفحة بيان حروف المعاني. بديك أتم نمبر من إلى ويلا حتى مويلة والإلى شروع ده ديرشتم نمبر صفحة. دی وای اتم اله لانتهاء الغایة. اله چې د انتهاء الغایة د پاره ده، یعنی هغه غایه چې کوم مقصد دی هغه پورې دا ختمیږي او هغه ته رسیږي. لکه د مثال که سرت من دیوبند الى دهلی، زه لاړم د دیوبند نه و دهلي ته. ګور من د ابتدا د پاره راځي هر ځای، لکه تا نحو کې ویلي من د ابتدا د پاره ده او اله د انتها د پاره ده. نو دې کې زه لاړم د دیوبند نه و دهلي پورې. ګوره نو دا اله دا غایه سوله په مخکني مغیا کې داخله ده، دیوبند و دهلي پورې، یعنی تعلق د دیوبند شروع د دیوبند نه کړی او رسېدلی تر دهلي پورې دی. بیا دې کې دی تا ته وایي انشاءالله عبارت اسانه ده چې لږ سوچ پکې وکړې، ډېره اسانه خبره. خو من د ابتدا لپاره چې زه من المسجد الى البيت و شروع من می د شروع لپاره راځي، یو د مسجد نه لاړم کور ته. اله د انتها لپاره راځي، اسانه خبره. ثم ان كانت الغاية قائمة بنفسها، کچیرې بیا و دغه غایه قائم بنفسها و مثلا دا غایه قائم بنفسها و خپله ولاړه بل څه ته ضرورت نه درلودی، لا تدخل في المغیا، دا بیا په مخکني مغیا کې نه ده داخله. دا خو قاعده ده، تا دا قاعده ویلې چې غایه په مغیا کې داخله وي، خو بیا په دې کې دی ته یو دوې خبرې زده کړه. که چیرې دا غایه قایم بنفسها و مثلا بل څه ته غایه ته ضرورت نه و، یعنی که چیرې دغه غایه قایم بنفسها و مغیا ته ضرورت نه و، بیا دا په مغیا کې نه داخلیږي دا غایه. ثم ان كانت الغایة قائمة بنفسها، که څه غایه دا قایم بنفسها و لا تدخل في المغیا، دا نه داخلیږي په مغیا کې. که قول دی اشتريت الارض من هذا الحائط الى هذا الحائط، ما واخستل دغه مځکه. اوس ګوره دلته من هذا الحائط دا مغیا ده، اوس ګوره الى هذا الحائط تر دې دی. اوس دا ارض دا ځمکه قایم بنفسها ده که نه ده، و خپله ولاړه ده، بل څه ته ضرورت نه ده. قایم بنفسها دا معنا چې بل څه ته ضرورت نه. نو اوس په دې وخت کې غایه په مغیا کې نه داخلي. اله هذا الحیات بدلته اله ختمه شوه، د اله نه وروسته دا دیوال ځمکه مې تر دغه دیواله پورې اخیستې ده، یعنی تر دغه دیواله پورې. کله چې دغه دیوال ته ورسېدلې نو دا دیوال ستانه ختم دی، ځکه په دې وخت کې غایه قایم بنفسها ده او بل ته ضرورت نه لري. اسانه مثال دی، اسانه. وإن لم تكن قائمة بنفسها، کچیرې دا غایه قائم بنفسها نه و، مثلا خپل نسوه قایمېدلی، نو بیا په دې وخت کې بیا غایه په مغیا کې داخله ده. خو کچیرې قائم بنفسها نه و نو بیا به ته ګورې فإن كان صدر الكلام متناولا للغایة، کچیرې دا صدر د کلام یعنی مقصد د کلام دا شامل و غایې لره، تدخلو په دې وخت کې بیا دا غایه په مغیا کې داخلي. لکه مرافق الکعبه، الله رب العالمین فرمای و ایدیکم الی المرافق. ګوره دا مرفق دا قایم بنفسها نه دی، ځکه دا کېدلی نه چې دی په لاس کې داخل نه، یعنی ید د ید د مرفق په ید کې داخل دی که نه دی په لاس کې، ځکه دا خپله د ده چې کوم دا ګول هډوکی دی دا ځوړند دی په دې بل د دې غټ بند په هډوکي پسې. نو خپله مطلب دا ده چې دا خپله قایم بنفسها نه دی، ضرورت یې وضعیت ته شته. نو په دې وخت کې غایه په مغیا کې داخله ده. نو ته به څه چل کوې؟ قرآن کې چې کوم حکم دی، نو ته خو که چیرې دا ووایه چې د اله دا د غایې دپاره راځي، انتها دپاره راځي، نو بس تر څنګلو پورې صحیح دی، نور څنګل پکې مینځل نه دي، دا مرفق چې کوم ورته وایو. او نه مونږ دلته وایو چې دا صدر د کلام چې دی دا شامل دی و غایې لره، یعنی مرافق به هم په اوداسه کې داخل وي، ځکه دا قائم بنفسها نه دی. که قائم بنفسها وای بیا مرافق او کعبین دا داخل
په اوداسه کې نه وه. نو دی وایي لم تکن قائمة بنفسها، که چیرې دا قایم بنفسها نه وله دا غایه، فإن کان صدر کلام متناولا للغایه، که چیرې و دا صدر د کلام یعنی اصلي مقصد د کلام یعنی مین ځای د کلام هغه کم مهمه خبره شامله وه غایې لره، نو تدخل بیا پکې داخل کالمرافق لکه څنګلې. په اوداسه کې څنګل دا قایم بنفسها نه دي ځکه دا په ید پورې ځوړند دي. نو مونږ وایو چې دلته غایه په مغیا کې داخله ده ځکه دا قایم بنفسها نه ده او دا منزل د فرض دی والکعبین او بډۍ ته د خپې. اوس ګوره اصل کې مغیا چې ده دا خپې دي الله رب العالمین کې وارجلکم. اوس غایه څه ده؟ کعبین دي. غایه په مغیا کې داخله ده. ولې داخله ده؟ ځکه دا قایم بنفسها نه ده یعنی بډۍ بغیر د خپو راتلی نسي په دا خپه کې ځوړندې دي. وإن لم يتناولها، که چیرې دا نه وه شامله دغه غایې لره یعنی دغه غایه په مغیا کې نه وه شامله، او کان فیه شک یا و په دې کې شک لا تدخل بیا نه داخلي. مثلا کاللیل فی الصوم، اوس لیل دی دا صوم چې کوم روژه ده لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي ثم اتم الصیام الی اللیل. اوس ګوره ته خو وایه چې غایه په مغیا کې داخله وي، نو الی اللیل دلته که چیرې غایه په مغیا کې داخله کې صیام دا مغیا له لیل غایه ده، نو که دا شپه په مغیا کې داخله کې نو بیا به ټوله شپه به روژه نیسي سره د ورځې. نو دوی نه په دې وخت کې نه داخلیږي یعنی ثم اتم الصیام الی اللیل اله د انتها دپاره راځي د غایې دپاره څه رقم چې دا ماښام راوختی نو په دې وخت کې ستا روژه هغه ماته ده. بیا په دې وخت کې غایه په مغیا کې داخله نه ده، حکم یې دا دی لکه مخکې چې مونږ وویله، او دا داسې بیا د دې داسې حکم کوي لکه دا چې قایم بنفسها وي. او 31 نمبر صفحه کې نهم علا للالزام، علا د الزام دپاره راځي یعنی د لازم والي دپاره راځي، علا د الزام دپاره راځي. لکه الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم اصل کې د الزام دپاره ده. معنا بعضې نحویین وایي علیکم معنا الزمو لازم کې، نو علا په معنا د الزام سره راځي. تا نحو کې هم ویلي دي علا للالزام، علا په معنا د الزام سره. فقول لفلان علی الف، د فلاني سړي پر ما باندې زر دي. علی معنا لازم دي پر ما باندې زر. ګوره دا علا په معنا د لزوم سره دی. یکون دینا دا په د باندې فور وي. واذا دخلت که چیرې داخله سي دا علا فی المعاوضات المحضه، په معاوضات محضه کې معاوضات دا معنا ورکړه راکړه. 100 روپۍ مې درکړلې تا ماته مثلا اوړه راکړله، یا مې 50 روپۍ درکړلې تا ماته چای راکړلې. داسې معاوضات محضه دا ته ویل کېږي. زه تا ته پیسې درکړم ته ماته غنم راکړې، ته ماته پیسې راکړې زه تا ته اوړه درکړم، دلته معاوضات محضه وایي. وایي تکونو بمعنى الباء مجازا، دا علا په معنا د با سره وي یعنی مجازي معنا ته چې واړی مونږ وویل چې دا حروف عاطفه دي دا کله کله یو د بل په ځای سره استعمالېږي، بیا خاص کر حروف جاره. حروف جاره دا یو بل په ځای باندې استعمالېږي او معنا یې کله کله مجازي ته واذا دخلت في المعاوضات المحضه، که چیرې داخله شي دا علا په معاوضات محضه کې تکونو بمعنى الباء مجازا، دا معنا د با سره وي مجازا طور یعنی حقیقي معنا پرېښودل کېږي، مجاز ته به ضرورت کېږي تک کېږي. که قولې کې لکه دا قوله لکه دوم بیعت هذا علی الف، دا مې خرڅ کوي پر زر باندې. اوس علا خو نسي ویلی، علا خو دغه دپاره راځي د الزام دپاره راځي یا د لوړوالي دپاره، نو داسې به وایه بیعت هذا علی الف ای بالف، علا په معنا د با سره خرڅ مې کړي دا په 1000 روپۍ باندې. وقد تكون للشرط، کله کله دا علا راځي په معنا د شرط سره، که قولې دا قول تعالی الله رب العالمین چې هغه مؤمنات مبارک فرمایي یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا، دوی ستا سره بیعت کوي، بیعت به په دې سره کوي د الله پیغمبره چې دوی به شرک نه کوي په الله سره هېڅ شی. علی الا یشرکن یبایعنک، علی دلته په معنا د شرط سره ده. څنګه په معنا د شرط سره ده؟ شرط سره داسې راځي بشرط الله یشرکن بالله، په دې شرط سره چې
شرط به پکې دا وي چې دوی به شرک په الله سره نه کوي. دلته علا په معنا شرط سره راځي، یعنې معنا یې د شرط راځي. اسانه ده. او بل د وروستیو کې فی ده، 10 نمبر حروف عاطفه کې فی ده. فا چې ده دا د ظرفیت دپاره راځي، دا د معلومه ده فا د ظرف دپاره راځي. فی اللیل په شپه کې، فی الدار په کور کې، فی المسجد په مسجد کې، یا فی البیت، فی السوق، ډېر مثالونه شته. فی د ظرفیت ده، ظرف معنا د ازي دپاره. فاذا قال که چېرې ده وویله یوبا غصبتو ثوبا فی مندیل، ما غصب کړل دا جامه په هغه دسمال کې، فی مندیل ګوره دسمال. او تمرن یا خرما فی قوسرة په ټوکره کې، لازمه او جمع لازمه ده دا دواړه پر ده باندې، ځکه ده ثوب هم یاد کړی دی، د ثوب سره سره مندیل هم ذکر دی. اوس که چیرې صرف جامه یي بیا مندیل پکې رانشي نو دا نه صحیح کېږي. دې وجې دی وایي فا د ظرفیت دپاره راځي، ظرف و خپل معبد چې کوم مظروف راځي، کوم شی چې ظرف سوی دی نو دا دواړه لازم دي. وتستعمل فی الزمان والمکان والمصدر، دا فی چې د استعمالي په زمانه او مکان او مصدر کې. فاذا استعملت في ظرف الزمان، که چیرې دا استعمال شي دا فی په ظرف زمان کې، قولک لکه دا قول انت طالق فی غد، ته طلاق په سهار کې. فا استعمال کړه، دا ظرف دی غدن، دا فی غدین، گو دا غد چې دی دا زمان دی، یعنی سبا ورځ. دا ورځو دا وختونو دا ظرف زمانی دی، او ځایونه کور مثلا فی الدار فی المسجد، دا دې ته بیا ظرف مکان وایي. نو سړي داسې خپل ښځې ته ویل انت طالق فی غد، نو قال وایي یاران امام یوسف او محمد صاحب، امام یوسف صاحب او دا رقم امام محمد صاحب، وی یستوي حذفها و اظهارها، وی برابر دی حذف کول د دې فی او دا رقم ښکاره کول د دې فی. ویقع طلاق، طلاق واقع کما طلع الفجر، لکه څرنګه چې د سهار سپېدې راوختې وی دا طلاق ده، ځکه هغه برابره خبر ده. که فی حذف کیږي راوړې به دا طلاق ده. انت طالق غدا ووایه انت طالق فی غدین، هغه فی ته اعتبار نشته، حذف و اظهار کې هېڅ فرق نشته، سبا چې څه رقم سهار شو نو طلاق کیږي. وقال ابو حنیفه رحمه الله وای فی الحذف یقع الطلاق، په حذف کې واقع کیږي طلاق. څنګه واقع کیږي؟ داسې وای کما طلع الفجر، څنګه چې سپېدې راوختې د سهار. وفي الاظهار، که چیرې ده دا فا ظاهره کړه فی غد یې ووایي نو لو نه آخر الله، که چیرې د نیت د آخرې ورځې پورې وصحت نیت و د نیت صحیح دی. مثلا ده وویل چې انت طالق فی غد، امام صاحب وایي دا فی چې ده که چیرې ده ظاهره کړه نو فی غد چې دی د غد اطلاق په سهار، زوم فی غد سهار، خو دا سبا ټوله ورځ په سهار کې راځي. وایي دی دا ټوله ورځ کوروالا که هر څه یې فایده ترې اخیستلی شي، مګر د ورځې په یو اخره ورځ اخر وخت کې چې ده خوښه وه د نیت صحیح دی، په هغه نیت د اخره ورځ باندې دا طلاق کېږي. والا که چیرې داسې نه وه، یعنې دا فی یې ښکاره نه کړله، یقع فی جزء من الغد علی سبیل الاحتمال، دا بیا طلاقیږي په یو جز د سبا کې علی سبیل ابهام، یعنې چې په دې کې ابهام دی، په دې کې شک دی، یعنې هغه معلوم نه دی. په د سهار په وخت کې هر وخت چې وي هغه وخت کې طلاق کولی شي. باجوز واذا استعملت فی ظرف المکان، کله چې استعمال شي دا فی په ظرف مکاني کې، مکان راځي ته ویل که قول انت طالق فی مکة، طلاق په مکه کې، یقع فی جمیع الاماکن، بس د مکې هر ښار ته چې دا داخل سوله دا بیا طلاق ده. جیم جز واذا دخل، که چې داخل شي علی المصدر په مصدر باندې، که قولې لکه دا قول انت طالق فی دخولک الدار، دخولک ګوره دخولک دخل یدخل دخل یدخل دخلا، دخول دا مصدر دی، فی دخولک ګوره فای په داخل کړي، دا بیا په معنا د شرط سره راځي، تفید معنا الشرط فلا یقع قبل دخول دار، نو دا نه طلاقیږي، دا طلاق نه واقع کېږي مخکې د داخلېدو د کور ته، یعنې چې دی کور ته داخل شوی نه یي دا زنانه دا کور ته، دا نه طلاقیږي. اصل کې داسې راځي انت طالق، ته طلاق یې څه وخت کې ان دخلکی داره، که چیرې ته داخله شولې، نو دلته په معنا د شرط سره راځي دا فی، یعنې پر مصدر باندې چې داخله شي. 22 نمبر صفحه کې چې د هغه
دغه ده 22 نمبر صفحه کې با ده. الباء للإلصاق بعد پیوستوال لپاره چې ممکن ولهذا يدخل على الاثمان دا داخلي پر سمن باندې كقول اسمان د سمن يعني قیمت د پیسو وای كقول كذا اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة ما واخستې دغه عبد بکور دا اندازه د غنمو پخوا يعني یو 200 لیټره قدر اندازه کیږي لکه اوس دومره غنم چې نیسي. نو دلته ګوره بکور پر دا کور باندې داخله یعنی با چې د په اسمانو کې په قیمتي شیونو کې چې دا راکړه ورکړه کې په هغه شیونو باندې استعمالیږي چې هغه په اندازه سره وي. یکون کور سمنه فیصح الاستبدال په دې کې دا کور سمن دی بیا صحیح کېږي استبدال په دې سره. هذا هو اصله دا اصل د با دی. والبواقي باقي چې مجاز فيها کله کله با مجازي راځي او په معنا با د تبعي سره راځي او کله زیادت سره راځي وغیره ما يتعلق بإيضاح الأدلة ورسل أدلة راځي يعني بعد إلصاق لپاره د پیوستوال لپاره په اسمان کې داخله شي. وبالله تعالى التوفيق.